فريده بخیر خیر خدای دې وساته. حاجي صاحب څنګه ښه موټرسایکل دې دی؟ دا موټرسایکل خو خدای پاک ښه ورسره وکړه. یو دوه انډیوالان مې غوره ته واخیست. څومره وخت کېږي چې دغه کې ګرځئ؟ په دغه کې به یو 15 میاشتې انشاءالله کېږي. ښه 15 میاشتې. تر دې موټرسایکل له مخې کور کې بس ناست ومه، راوتلی نه سوای، نه کلي ته راتلی سوای، نه د باندې راوتی سوای. که به چا یوړم یو به یوړم، که به نه یوړم هتې به ناست وم کور کې. ستا پښې مشکل لري؟ معیوبه دي؟ زما پښې خو په ایران کې یوې څا ته ولوېدمه، د املا کې مشکل پیدا سو، بیا یې نو سوکه اوس نو یو مخ کار پرېښی. څومره وخت کېږي؟ اوس تقریبا دا مشکل راته پېښ شوی د 18 کاله کېږي. 18 کاله کېږي چې دغه مشکل پېښ شوی؟ والله دا ډېر وخت کېږي. 18 کاله کېږي چې دغه مشکل راته پېښ شوی ده. نو اوس اتې وخت هم تېر ده، مقصد یې سپینه ده، خو دا زړه مې اوس هم دا غواړي چې له ځوانانو سره، له خلکو سره په یو مجلس کې کښېنم، یو بانډار ورسره وکړم. دا اوس شیان چې دلته تللي دي، دا سهار هلته هلکان تیار وو، د کلي ځوانان تیار وو. اتې ویل وایي ملک صاحب ته ځې راسره؟ ما ویل زه څنګه نه ځم، زه د غجې ته وم، مړ یم. اتې دا شیان هم ما ته راکړئ، اتې دا شیان دلته وتړل، اتې ما دا ورسره واخیستو. اتې ولاړو هلته م دیګ وکړو، ښه بانډار هم وکړو، ښه مجلس هم وکړو، ښه ساعت هم تېر شو. دلته کاریز ده، زموږ د کلي کاریز ده، ښې اوبه لري. بیا د هغو کاریزه په غاړه باندې د دا پورته کلي خلکو ونې ایښي دي، باغونه دي. بیا په هغو باغو کې ناست وو، د بادامو باغونه دي. تر دې بره باغونه شته دي؟ په دغه لار باندې چې دی ورسې داسې پورته، داسې سای ورته وایي، په دا سای کې دا باغونه دي. بس په هغو باغو کې ناست وو، سهارني تللي وو. بس اوس نو تقریبا 2:30 3 بجې به وي. اتې اوس راغله. الله ډېر ښه چکر مو وهلی دی. اوس مې دا ملګرو ته ویل مال تاسې درځئ، زه به دلته لمونځ وکړم. هغه ما لمونځ کوو، تاسې رالاست، خدای مو ژوندي لره، خدای دې درته قبول کړي، خدای دې ډېر زیات اجر درکړي. د دغه مشکل او دا د خدای فضل دی چې دغسې وسیلې شته دي چې بیا هغه ته خپل هوس کولی شي، راوتلی شي. خدای پاک ته نشي ناراضه. دا شکر ده چې موږ مسلمانان یو. یعنې په دا اوس حال باندې خو زه د بل له غاړې یم، مثل دا موټرسایکل نه کښته کېږم، ورخېږم، هلته هلکان ورکښته کړم، 4 نفره بېرته یې وروخېځولم. هم زه ډېر خوشحاله یم. دا احساس مې نه ده کړی چې زه ولدا یم، بس د خدای تعالی له طرفه دي، چې هر څه د الله له طرفه یې په سر سترګو قبول دي، چپ له کوپره. نو خوشحاله یم، د خدای فضل ده. ښه حاجي صاحب محترمه، نو تاسو په اخره کې دغه ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ ځوانانو ته دا پیغام لرم، که ځوان یې، که داسې پوخ سړی یې، که سپین ږیری یې، کومه مرضي چې د الله تعالی له طرفه یې دا احساس د دوی نه کوي چې دوی ځان پسې واچوي، ورور جانه په کور کې پرېوځي. دا زړه دې دا ورته وایي چې زه باید یو کار وکړم، دا زړه بیا هم ژوندی وي. خدای پاک مهربانه ده، یو رزق په ملا ورکوي. اتې بس چې دا زړه ناامیده نه کړه، او زړه وانه چې مثال خبرې زه یا معیوبه یم یا مریض یم. بس شکر باید په هر حال وکړي، چپ له کوپره وروره. نور دغه پیغام د ځوانانو ته لرم چې زړه باید ژوندی کړي، او داسې په غیرت باندې هر ځوان په غیرت وکړي. یعنې هغه ځوانان او هغه ماشومان او هغه انسانان چې هغه ستا په شان مشکل لري، هغوی باید ناهیلي ونه کړي، هغوی باید هغه خپل، یعنې ستا هدف دا دی هغوی باید هغه خپله خوشحالي اظهار کړي، بس باید ځان خوشحاله وساتي. نو خدای پاک دې چاره وکړه، که هر څوک معیوبه وي، خو مقصد دغه پریشاني دی ونه کړي زه ولې دا یم. بس قسمت ده چې الله تعالی دې چې په قسمت کې کړي هغه به رسېږي. بېشکه حاجي صاحب. نو زړه دې نه اچوي څوک، کور دې نه کښېني، زړه دې نه اچوي، بیا د مریضي یو په 2 کېږي. دا یو واقعیت دی. نو نور مشکل ته دې ځان نه پسې ورکوي. ډېر ډېر خوښي وروره، تاسو ته تکلیف درکړو، خدای پاک خدای دې صحتمند او روغ لره. خدای پاک سره وکړو، قربان سره موږ په خدمت کې یو، د سر کیمره راست.